په یو وخت کې یو سړی و چې 4 زامن یې درلودل. غوښتل یې چې دوی ته د شیانو په اړه د قضاوت کولو د خطرونو په اړه درس ورکړي. هغه پریکړه وکړه چې له دوی څخه هر یو جلا جلا د کال په مختلفو فصلونو کې یو په بل پسې د ناشپاتیو یوې لیرې ونې ته په سفر واستوي. د کال په پای کې هغه خپل ماشومان راټولوي او له هغوی څخه پوښتنه کوي چې تاسو څه ولیدل. هغه زوی یې چې د ژمي په موسم کې یې سفر کړی و وویل د ځمکې پر مخ مې یوه وچه زخنه او بې ثمره ونه ولیده چې ډېره بدرنګه ښکارېده. هغه زوی یې چې د پسرلي په موسم کې یې سفر کړی و له لومړني سره یې مخالفت وکړ او ویې ویل ونه د شنو غوټیو او څانګو په لرلو سره له هیلو او امیدونو څخه ډکه ښکارېده. دریم زوی یې چې د دوبي په موسم کې یې سفر کړی و هم له لومړنیو 2 سره مخالفت وکړ او ویې ویل ما چې د ناشپاتیو کومه ونه ولیدله هغه په ښکلي ګلونو باندې پوښل شوې وه او د ښایسته بوی درلودونکې وه. په آخر کې هغه زوی یې چې د مني په موسم کې یې سفر کړی و هم له نورو سره مخالفت وکړ او ویې ویل ونه له خوږو او مزهدارو ناکونو څخه ډکه وه چې د ډېر ښه خوند درلودونکي وو. کله چې به یې هر زوی خبرې کولې پلار به یې د سر په خوځولو سره ویل دا ټول سم دي ځکه دوی یوازې د ناک د ونې د ژوند یو فصل لیدلی وو. هغه خپلو زامنو ته څرګنده کړه چې دا ډېره بې ځایه او بې معنا ده چې په دې ډول د یو څه په اړه قضاوت وکړئ. د یو شي حقیقت که هغه ونه وي یا د دوی ملګری یوازې د کال په پای کې معلومېدای شي، یعنی کله چې په بشپړتیا کې ولیدل شي. په ژمي کې قضاوت کول د پسرلي د هیلو، د اوړي د ښایست او د مني د میوو له لاسه ورکول دي. د کیسې پند: د یوې خطا له امله او یا هم په سختو حالاتو کې د خپل ځان، ژوند او نورو خلکو په اړه قضاوت مه کوئ. اجازه مه ورکوئ چې د یو فصل درد مو د راتلونکي خوښۍ له منځه یوسي.